السلام علیکم، وخت مو په خیر. له کندهار ژوندون څخه د دې ساعت تازه وروستیو خبرونو ته ښه راغلاست. ویان بریالی فیضي. زابل کې د 10 کیلومتره اوږد سړک د جوړېدو چارې پیل شوې. د دغه سړک د جوړېدو چارې د کلات ښاروالۍ په تخنیکي او فني ملاتړ نن پیل شوې. د سړک په جوړولو کې د UNHCR نړیواله مرستندویه مؤسسه، مالي همکاري او د ACHRO مؤسسه تطبیقي همکاري ترسره کوي. د مسؤلینو په خبره دغه سړک به د کلات ښار په بیلابیلو برخو لکه داخل د ښار، هواشناسي کلی، رساله کلی او نوی کلی سره ونښلوي او د 800,000 امریکایي ډالرو په لګښت به د یوې میاشتې په جریان کې بشپړ شي. اسلامي امارات تورخم کې د کاروباریانو او هټیوالو لپاره نوی ښارګوټی جوړوي. مسؤلین وایي یاد ښارګوټی چې زرګونه جریبه مځکه مساحت لري د ریاست الوزرا په حکم یې د جوړولو چارې پیل شوي او په نږدې راتلونکي کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د مسؤلینو په خبره په تورخم ښارګوټي کې پاکستان ته د تلونکو مسافرو د دمې لپاره انتظار ځای چې د سلګونه کسانو د ناستې ظرفیت لري جوړ کړی دی. دوی زیاتوي دغه راز یې د تورخم ښارګوټي اړوند شمشاد غره په لمن کې د باروړونکو سوداګریزو موټرو لپاره 1.5 کیلومتر سړک ګټې اخیستنې ته سپارلی. د اسلامي امارات حکومت په مشرۍ د افغانستان مرکزي بانک نن 11 میلیونه ډالر لیلام ته وړاندې کوي. دغه بانک تېره ورځ ناوخته په خپل ټویټر پاڼه له ټولو شخصي بانکونو، پولي شرکتونو او پانګوالو چې په شرایطو برابر دي په دې پروسه کې د ګډون غوښتنه کړې. مرکزي بانک وړاندې لیکلي چې د پروسې ګټونکي باید خپل ټول حسابونه د ټاکلې نیټې پورې تصفیه کړي. مرکزي بانک د دې پروسې د پیل هدف د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو ارزښت ساتل او د افغانستان په لویو بازارونو کې د ژوند لومړنیو توکو د بیو راټیټېدل ښودلي دي. خو د رسنیو د راپورونو پر بنسټ سره له دې چې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو نرخ له پخوا رالوېدلی، خو د خوراکي او سون توکو په بیو کې د پام وړ تغییر نه دی راغلی. او امریکایي رسنۍ پرون ناوخته په انډیانا ایالت کې په یو ورزشي کلب کې د وسلوال برید خبر ورکوي او سرچینې د یاد ایالت د پولیسو له قوله ویلي چې په دغه برید کې 2 تنه وژل سوي او 4 نور ټپیان سوي دي. په وژل سوو کې یوه 26 کلنه میرمن هم شامله ده. ټپیان د درملنې په هدف روغتون ته وربلل سوي دي. تر اوسه د برید لامل معلوم نه دی او په دې تړاو کوم څوک نه دي نیول سوي. د رسنیو د معلوماتو له مخې په روان کال کې د امریکا په بیلابیلو برخو کې تر اوسه 240 ورته بریدونه سوي چې ډېر شمېر کسانو ته پکښې مرګ ژوبله اوښتې. په امریکا کې د وسلو آزاد پیر او پلور د ورته بریدونو پیښېدو لامل کیږي. دا وه له کندهار ژوندون څخه د دې ساعت لنډه وروستي خبرونه. هر چیرې چې یاست ښاد اوسئ.